دا غرغښت راډیو او د غرغښت تلویزیون خوږو اوریدونکو او لیدونکو د اونۍ ځنډ وروسته بیا هم زموږ ولې نه پوهېږي خپرونې ته په خیر راغلم. خوږو اوریدونکو او لیدونکو الله تعالی دې وکړي چې د یوه اونۍ به په خوشحالۍ او سوکالۍ سره او په خپل منځ کې مینې او محبت سره تېره کړې وي او همدا شیبه به سره د شنه چي ګرم چي یعنې چای به هم دم کړی وي او زموږ ولې نه پوهېږي خپرونې ته به ناست وایي خو تر پایه پورې موږ سره دا خپرونه تعقیب کوي. خوږو اوریدونکو او لیدونکو هغه زوی مو سهار نه وتلی دی چې دا به چېرته وي؟ باشه یاره یو خو خدای راسي نن سبا عجیبه زمن دی، نه د پلار سره مسلط کوي، نه د ورور سره مسلط کوي، نه د ماما سره مسلط کوي، خو د کور نه وځي، د کور نه وځي. ته راشه ورپسې ورشه چې چېرته په بلا دې وانړوي، په بلا. نن سبا خدای راسي چې بس عجیبه زمن دی که نه. شم یم ماته ده چې مازدیګر لاړ شم که خیر وي بیا به یې جوړه کړم نو په کشت مې هم اخیستی داسې نه وي چې په خیر یې طبیعت ښه ده وختیرې زندګي الحمدلله شکر ده شکر ده شکر ده. تو ته مو په شپږ میاشتې موټر په ټیم در کړی وم، تو بلکل ته پاته ورکړه ټیم پاته ورکړه پیسې پاته دې ورکړه شه. وروره ستا هره یوه خبره زه په سر سترګو منم، خو څه وکړو مجبوري ده ولاکه یوې روپۍ هم د رقم ما سره لګېږي. ګورئ وروره زه د دې نه انځموم، تو ته مو په شپږ میاشتې په ټیم موټر در کړی وم، تو مو سره شپږ میاشتې خیالي دي د دې نه انځموم. خدای دې کړي چې منځه کې مې خدای دې کړي د اسمان نه پیدا کړي تا ما سره ټیم خلو تو خو خود پته مې چې تلیفون نمبر دې بالکل بند کړی دي. ورور جانه د شپږ میاشتې نیکي دې را سره وکړه، ډېره مننه. یوه خبره شته ګورئ د دوه میاشتې نور هم راته ودرېږه خو در به یې کم نو خوښه دې نه ده؟ وروره نو خو د هغه کورې بار ده زه تا سره دوه درې لکه بند کړم بل سره ورته نه لکه روپۍ بند کړم ما د ته سرمایه ده خو ټوله په دا کې راغله. خو خیر در به یې کم ګورئ در به یې کم ولاکه در نه وتښتم. ګورئ زمانه دا څه غال مغال مو شروع کړی زمانه خیرت خو به وي دا څوک دی دا ځوان څوک دی؟ دادا دا خو د برګین والا دی خبر نه یې؟ نه که نه د څه نه؟ موټر مې اخیستی. موټر دې اخیستی؟ او خپل پلار دې نه ده خبر کړی په خپل سر دې موټر اخیستی؟ اوس خبره څه ده؟ اوس د هغه پیسو ټایم پوره دی اوس یې رانه غواړي. پیسو ټایم پوره دی اوس یې درنه غواړي؟ اوس اخر ورسره کوې څه؟ والله خو مځکه به ورته خرڅوم نو. زمانه آفرین شه پتا شه آفرین شه پتا شه د مځکه زما د پلار نیکه ډوکې دي او اوس به ته راته خرڅوې؟ تا خو څه ګټه راته نه ده کړې اوس زما ځمکه خرڅوې؟ دا موټر دې چې اخیستو ما سره دې مسلط کړی و؟ نه والا زه دې خبر کړی وم؟ نه. اوس ته پوه شه او دا پوه شه چې پرېنږدې که اسمان نه وي که مځکې نه وي دا پیسې ورته را پیدا کړه چې ته مشران نه خبروې پلار نه خبروې په خپل سر موټر راته اخلې او زما د پلار نیکه هډوکي خرڅوې زه درنه لاړم تاسو پوه شه. دادا ګورئ یوه دې حل لاره راته وښیه د نن نه پس به زه په خپل سر کار نه کوم. ما نه خو مشر ورور بل هم شتی یې سره به هم مشوره کوم ته مې پلار یې تا سره به ضرور مشوره کوم. ګوره یوه ښه لار راته وښیه. په دې کړو باندې پښمان یې؟ ډېر سخت پښمان یم والله چې پښمان یم. په آینده کې خو به داسې عمل نه توبه مې ده توبه مې ده. په خدای زمانه چې څوک داسې په خپل سر کارونه کوي که نه مشران پلران مشران وروڼه مشران ترونه مشران مو مګر نه خبروي که نه ستا غوندې حالات وي لکه د اوس د کلداره چې راغلی په ګریوان کې نیولی اوس پیسې کوم ځای ورته پیدا کوي؟ خو خیر دی د حل لاره راته وښیه ګوره بیا به داسې نه کوم. حل لاره راته وښیه حل لاره راته وښیه په آینده کې داسې کار مه کوه. صحیح ده صحیح ده داسې کار مه کوه. خوښه مې ده نو خوښه مې ده نو. راځه تا ته به زه څه چاره جوړه کړم خو راځئ قدرمنو اورېدونکو او لیدونکو سره په یو ځای خبري سرویس وګورو او لیدونکي اورېدونکي دې چېرته ځي نه زموږ پرونه پاتې لرئ. راځه تا ته به زه څه حال طریقه جوړه کړم خو که په آینده کې بیا داسې کار وکړو خدای راستي که نه آینده کې داسې کار مه کوه.
د غرغښ راډیو او د غرغښ تلویزیون خوږو اوریدونکو او لیدونکو پامو کې زموږ د دې مهال ډیجیټل خبري سرویس ته یعنی زما مطلب دا چې خورین خبرونه زموږ د ولې نه پوهېږي خپرونې خبریال خبر راکوي چې د ژمي په راتلو سره د غاز بیې دومره لوړې شوي دي چې اسمان سره خبرې کوي. اوه خبر زیاتوي که چیرې د یاد شوي غاز بیې ټیټې نشي نو پاتې دې نه وي چې زموږ ډېر غریبان به له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان شي. زموږ د ولې نه پوهېږي خپرونې خبریال وایي شتمن خلک باید له غریبانو سره کومکونه ترسره کړي. چېرته ځې دا خو زموږ حال دی که نه. ښه خوږو اوریدونکو او لیدونکو را به شو دوهم خبر ته. دا یو بل خبر له مخې ویل کېږي چې د خوست په ښار کې د ځینو ډاکټرانو د ځینو ډاکټرانو خپلو کلینیکونو کې او دواخانو کې د ټوخلي افسوس د ټوخلي د زکام د سر خوږو شربتونه او ګولۍ له ډېرې مودې راهیسې ذخیره کړي دي او د ژمي په راتلو سره یعنی د یخني په راتلو سره به زموږ په د بېوزله کړېدلي ولس باندې یو په دوچنده باندې پلوري. هغه که چیرې په وخت تېرې وي هغې که چیرې کیفیت خراب وي هغه که هر څنګه وي خو صرف د 2 روپیو په خاطر باندې چې خپل جیبونه ډکي او زموږ د غریب ولس او ځورېدلي کړېدلي ولس په کیسه کې هم نه دي. ښه خوږو لیدونکو دا و زموږ خبري سرویس انشاءالله چې تر بل خبري سرویس پورې ستاسو چوپړ ته فساد رسوا حاضرېږي. تاسو ټول په لوی رب سپارو ښې چارې ولرئ. کوم مډل تیاره ده خدای راسي دا خو داسې تیاره ده که ما نه په جاپان کې لیدلې نه په جرمني کې لیدلې دا خو ډېره عجیبه تیاره ده. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. طبیعت خدای وقتی زندگی دکانداری هم خدا الحمدلله شکر ښه څه حال دی؟ الحمدلله شکر ده. دا به بیا وروسته څه پکوې ما ته یو ډبه شیدې راکړه او 2 ډبې دا بسکټ راکړه یو څو کیکونه هم راکړم. وروره تا باندې خو مساله پکې یم یادېږي دي؟ او زما په یاد در به یې کړو. تېرې میاشتې کې که نه تېرې میاشتې کې چې کومې پیسې دې وړې وې که نه هغه هم پاتې دي. خو در به یې کړم نو څنګه به راکړې کله به راکړې تا خو راته وایي چې معاش واخلم انشاءالله در به یې کړمه. نو خو تر اوسه خو مې نه ده اخیستی معاش چې واخلم اول به یې تا ته درکړم. بخښنه غواړم دا زموږ د کلي دوکان دی که نه خدای راسي چې تا سره پیسې بچي بل سره پیسې بچي بل سره پیسې بچي دا خو زما ټوله سرمایه بس لاړه بچ شوه. زه چې بازار نه سامان راوړم خدای راسي چې نقد روپۍ ورکوم ګوره تا ته وایم خو زه هم د ستاسو کلي یم نو درنه تښتم خو نه چېرې. نو خو تا خو ما سره لوز کړی وعده کړې وه که نه چې معاش واخلم را مې وړم خو نه ته مې اخیستې مې نه ده نو تقریبا 3340 روپۍ زړې پکې هم دي درباندې 3340 خو څه کوي چې جیزفه به هم درکړم. ګوره مېلمانه دې ته دغه راکه درکوم یې والله درکوم. خدای راسي بس څه وکړو که نه چې د ځینې خلکو د لاسه بس اعتبار بلکل سر خوړلی دی. اعتبار اوس چا باندې نه شو کولی. نو په ما خو به اعتبار کوي. هغه زړه بقیا دې که راوړې وای که نه میاشت پوره شوې وه دا 2مه میاشت را روانه ده کا زړه بقیا دې راوړې ما به اوس نوره نوې سودا در کړې وه. زه اوس څه کوم ما باندې مرور دی پلار مو دی خدای راسي چې د میاشتې حساب رانه غواړي. معاش مې نه ده اخیستی ما د معاش وعده در سره ایښې چې معاش واخلم تا ته به زړه ټوله بقیا درکوم خو چې څنګه معاش واخلم اول به یې تا ته درکوم. ته څه شی غواړې؟ 3 ډبې شیدې راکړه. دا غړې پخې شیدې درکړم که کچا؟ او چای پکې کوم مېلمانه پخې درکړم که یومې درکړم 2 قسمه دي که نه او مې راکړه او 3 ډبې یې کا 3 نور شی درکړم وروره یوه هیله درنه کوم چې دا ځل یې میاشت واخلې که نه ما ته به خپله پکې رسوي. والله درکوم یې والله که د خپل اعتبار هېڅ کله د لاسه ورکړم. دا خو د کلي دوکان دی تاسو ته خلک صحیح ده خوښه مې ده. ځکه چې زما دا سرمایه چې تا سره بند شي بل سره بند شي بل سره بند شي نو زه به اخر څه کوم. خوښه مې ده هغه بزدکه وه او نه 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 یو څه مې ځان ورکړ.
بس راکړه حساب دې بیا وکړه ښه درنه یې نه شي مننه انشاءالله والله درکوم او زه به لاړ شم یاره خدای راستی چې یو خو د خلکو سره څه یو راشي په کار سامان راکړه بل راشي په کار سامان راکړه بل راشي په کار سامان راکړه سامان پلار دی ورور مو دی مشر ورور دی خدای راځي چې میاشتې میاشتې ساره نه غواړي خو دلته کلی دی ګاونډیتوب دی څه وکړو ده خوږو اورېدونکو اورېدونکو تاسو ورشئ یوه کمیډي او انتقادي سندره وګورئ زه به د پیسو ته یوه میاشت انتظار وکړم سړی به کله راځي هغه خو پرون دونه ډک و اوس خو خدای که یو کې پیدا کېږي دا چا شي کولی دي ګوره یا الله دې ته بیا څومره روږدي شوي دي یو دانه پکې پاتې ټول شي کولی دي نو یا الله دې خلکو ته هدایت وکړي السلام علیکم نه لا څنګه خبر نه یم یو پډری پیدا شوی دی ها تاسو خبر نه ټول چرګي پټ کړي ها پډری پیدا شوی ټول چرګي پټ کړي والله چې دا زما باغ وګورئ دا دونه ډکو کنه اوس یو پکې نشته کې دا زما په خیال دی ښه پډری کار دی ها 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 تاسو نه هم چرګې پټې کړي والله لا 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 وعلیکم السلام یا الله خیر کې طبیعت ښه ده الحمدلله ګلویره کا هلته یو بدرنګ شی ناست دی دوه چرګې هم ورسره دي ها ما ته خو خلق ښکاري همدا دی که نه راځئ چې پسې ورشو راځئ راوت نشما د خلقنا یریګم د چرګو غلیم زکه پټېګم د چرګو غلیم راوت نشما د خلقنا یریګم د چرګو غلیم زکه پټېګم د چرګو غلیم یا خلق د لاره پسې وباسي د چرګو غلیم زکه پټېږم د چرګو غلیم واړه مې نیسي ما تاڼه کې ورکوینه د چرګو غلیم زکه پټېږم د چرګو غلیم راوتې نشمه د خلکو نه یریږم د چرګو غلیم زکه پټېږم د چرګو غلیم یا بدن میں ټول موړې موړې شو د چرګو غلیم زکه پټېږم د چرګو غلیم بدن میں ټول موړې موړې شو د چرګو غلیم زکه پټېږم د چرګو غلیم را باندې کېږي د سپیا کو ګلزارونه د چرګو غلیم زکه پټېږم د چرګو غلیم راوتې نشمه د خلکو نه یریږم د چرګو غلیم زکه پټېږم د چرګو غلیم یا د ګیدړانو اصلي دوست یم د چرګو غلیم زکه پټېږم د چرګو غلیم د ګیدړانو اصلي دوست یم د چرګو غلیم زکه پټېږم د چرګو غلیم د دیوال د سر نه چرګې تختومه د چرګو غلیم زکه پټېږم د چرګو غلیم راوتې نشمه د خلکو نه یریږم د چرګو غلیم زکه پټېږم د چرګو غلیم چرته دې بوزو صبر وکړه پاتې شه راکه کتره بند کوئ بند کوئ
راځئ ماشومانو ګورئ چې د کلي نه یو څوک ډوډۍ ورته راونه باسئ چې تریخ چای ورته رانه وړئ چې اوبه ورته رانه وړئ دا ترې واخله دا څه ور ورته کله واخلئ راځئ ماشومانو راځئ چې ځو الله دې دې لوږې مړ کړي راځئ راځئ السلام علیکم که کستوی ماشی وعلیکم سلام آیا په خیر طبیعت وختری دا ماشومان دي چیرې روان کړي رورا والا خدای راسي چې ما چې بازار ته به بوزم کنه ولې مخته یخنی را روان ده شمه را روان ده ها شمه ما چې دا ګلالي ماشومان دي چیرته واسکټونه جمپر بوټان موټان ورته واخلم کنه چې یخنی را نه ونه وي یعنی ټوخول زکام ته به مباین شي او کنه نن سبا خو داسې یخني ده په خاورو خزلو کې لاسونه وایي کنه ما وی چې سر له اوس نه ورته بندوبست وکم دا ماشومان ډېر ښه کوي ډېر ښه کوي باید هر سړی د خپلو ماشومانو ته پام وکړي چې مریضان نشي د خبرو ګردونه د ساړه څخه وساتي که ته څه وایې همداسې ده وروره همداسې ده وروره پوه شوې که نه بیا خو ژمي کې هر څه قیمتېږي که نه قیمت کېږي قیمت کېږي چمپرونه واسکټونه خولۍ د ما هر څه سامان قیمتېږي ما وایي چې د ژمي په اول سر کې ورته بندوبست واخلم د خوبو ګلالیو ته که نه سامان واخلم پوښتنه کوم څه دې کېږي المسي د دې زمن د دې وروره خدای راځي چې زما و 13 کاله کېږي کور ودانه مو پاک رسېدلې ده دا هم لمسي دي که نه د زمان مو دي الله د یو بخې ستا کور ودانه المسي دې کېږي نو داسې کار وکړه چې څه کوو څه کوو څه ګور راځه چې خوږو اوریدونکو سره که نه یوه خبري مرکه وګورو چې بیا زموږ همکارانو پکې څه چمتو خبري مرکات له لیدونکي وګوري زه به تا سره کومک وکړم نن سبا خو په بازار کې ډېر د موټرو رش دی زه به هم د ماشومان در سره بوځم خوښه دې نه ده داسې نه وي چې تا نور کار نه وي کار نه ده نه هېڅ کار مې نه ده هېڅ کار مې نه ده یو به زه په لاس باندې سمبل ته راځه آفرین واړه وړی چاښکه د بخارۍ سره چې برابر وي ښه څو مانه دې چاښ کړل ښه بس د ګر ته چې زه پیسې نه اخلي واخله جبار صاحب بله زه فکر کوم که لرګي اخلي لرګي به اخلي لرګي اخلي ژمی ده نو خامخا نو بس خدای د برکت په جار دې شم ژوندی السلام علیکم وعلیکم السلام ښه یې طبیعت ښه دی زړګیه ټیکدار ته زه یم ته یې ټیکدار دا په 600 مان دا په 800
دا په 700 کوم غواړې لرګي مرګي نه غواړم ها ما ویل چې که لرګي غواړې نو څه غواړې زکات خو ولا کوي زکات هم نه غواړم ما وی چې راشم مزدوري نه غواړم ما وی چې راشم کنه یو څو خبرې در سره تر سره کم کم مرکې ته چمتو وي مرکه به راسره وکړې زه د رسنیو والا یم واه بیا ستړی ماشې ټول ستړی ماشې. په کومه رسنۍ کې کار کوي خو بس یوه رسنۍ ده په رسنۍ کې کار کوم ما وی چې ستا د زړه حوال کنه خپلو اولیدونکو ته واوروم وبخی ما ویل چې که لرګي اخلې یا نه لرګي نه اخلم ولې نه یم چمتو هر څه ته چمتو یم مهرباني په اول قدم کې که ښایسته مبارک نوم دی او د کوم ځای اوسېدونکی نوح مې زړګیه زنجفیل ده زنجفیل دی چې په کوم ځای کې اوسېږم د هغه ځای اوسېدونکی یم مننه کوو کاکا کنه چې حاضر شوې موږ سره خبري مرکې ته ډېره مننه چې تم راغلې د موږ سره خبرې کوي مننه که دا راته ووایي چې څومره وخت کېږي دا کې د لرګیو ټال دی لرګولی د لرګیو کاروبار کوي څومره وخت کېږي یاره چې درته ووایم 15 کاله کېږي چې دغه لرګي برابروم 15 کاله نو که دا راته ووایي چې غریبانو سره د چېرته کومک مرسته تر سره کړې او که نه خبریال صاحب که درته ووایم چې زه خپله غریب یم نو د نورو غریبانو سره به څه کومک وکړم ها نو ستا مطلب دا دی چې هیڅ کومک دې نه دی کړی نه والا زه خپله غریب یم ها مننه او که دا راته ووایي چې په دا 1400-1500 کالو کې که نه چې تا کوم دا کاروبار پیل کړی دی په دې کې د کوم زکات مکات ایستلی دی که نه د لرګیو مرګیو څخه خبریال صاحب تر اوسه پورې مې دغه د خیر کار ولاکه کړی نه ده دې کړی ولاکه مې کړی څه دروغ به وایو ښه د کومې پیسې چې ته ګټې که نه د کومې پیسې چې ته دلته په دا کاروبار کې ګټې څنګه په دې کې برکت شته او که اوف ولاکه مې تر اوسه 1 روپۍ هم کور ته وړي په یوه لار خو رانه لاړې شي ها چې زکات نه وباسې او نه غریبانو سره مرسته کومک کوې که نه نو همداسې حال خو به دې وي که نه اول خو ته چشمو ته وګوره چشمې دې خچې پچې دې ماتې دي یا چې ټولو بې برکتي د غریبانو سره کومک او د زکات خبره ده زکات خبره ده همدا عمله ده که نه ته خو د اول چشمو ته وګورئ د یو طرف یې بلکل د غاښه شته نه والا ته به د میاشتې کاروبار د کال تقریبا څومره پیسې ځان ته بودیجه جمع کوې ما څه درته وویل چې ولاکه مې لسګونه هم ترې اخی نو خو همدا حال دی که نه همدا حال دی چې زکات نه وباسې دا بې برکته پیسې دي خبریال صاحب چې دا خبره ده د نن نه پس د غریبانو سره به هم کومک کوم دا تا سره کار کوي او که نه لرګي چغوي غریب دی که نه مسکین دی که نه خوار دی که نه نو چې چېرته ته نشې تللی تکلیف نشې کوي خو دې ته ورکوه که نه پیسې چې الله تعالی درنه راضي شي مننه د نن نه پس به زکات هم ورکوم د غریبانو سره به کومک هم کوم بیا به زما په لرګو کې او زما په جیب کې زما په پیسو کې به برکت وي خدای راضي ټیکدار صاحب چې پیسې به سنبالې نه کړي نن د یو مزدور اخته کړی د لرګیو په چغولو باندې بیا به لس مزدوران اخته کوي لس 15 کاله کېږي مخکې مې هم یادونه کړې وه چې ما ته هېڅ هم داسې ښه خبره نه ده کړې نن دا ته یې چې ما ته د دومره ښه خبره وکړه ما ویل چې زما په کور کې زما په بچو کې زما په لرګو کې زما په پیسو کې ولې برکت نه همدا وجه ده دغه وجه ده ټیکدار صاحب وشو کار وشو ټیکدار صاحب اول خوشحاله یم موټر در سره شته موټر خو شته راسره خو که دا راته ووایي ټیکدار صاحب که نه یوه پوښتنه بله درنه کوم چې تاسو ته خو د لرګي د غرونو څخه راوړي که نه د ځنګل او غرونو څخه راوړي څنګه نن سبا په د غرونو کې لرګي مرګي شته او که ټول اوف څنګه داسې بېغمۍ خندا وکړه لکه لرګي ځنګلونه خبریال صاحب نور مو مشر به وګورئ نور مو مشر به وه والله که دونه لرګی هم پاتې شوی په د غرونو کې د غرونو کې ختم دي هغه ریمو پسې راوړي دي شاټې ګوري یو به وګورو نو ستا مطلب دا ده چې نن سبا د جرنټل غاري دي اته برګي د لاس اره ختم دي ختم شو کار نه کوي ستا په مطلب باندې پوه شم
خدای راځي چې د ځنګلونه خو به م ټول کړي د غرونه به م مل کړي که څنګه وختي سار خوړلی څه دې ووایي هسې ما وایي تاسې پد کولو داسې کار وکړه موټر در سره شته موټر شته ما ته اجازه ده صبر یاد ده که یوه ده که موټر لري کوم موټر در سره دی زما لرګولی بار که نه 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 اول زکات په تا نه 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 په تا درخه ده څه ورته وایي څه ای. ورته وایي زه نه پوهېږم دومره زکات څه ورته وایي په تاش کېږي په تا کېږي اول زکات ټیکدار صاحب زه درنه زکات نه غواړم ها. الحمدلله ما دومره څه شته که نه هغه خوارانو هغه غریبانو هغه مسکینانو ته دلته چې د لرګۍ منډۍ کې وړو وړو ماشومان راځي که نه بوجۍ چې ورسره دي که نه او صبر وکړه یو منټ یو منټ صبر وکړه دا ګورې ټیکدار صاحب دا ګورې او دا وګوره دا بوجۍ دا دا وګوره دا دا وګوره دا و بیګا ته وړي که نه کور کې به سوځوي بخارۍ کې دې سره کومک کوه دې سره مرسته کوئ ښه وشونو ما ته اجازه ده او نن نه پس به زه دې خلکو سره کومک کوم له دې خلکو سره به کومک کوم هغو خلکو سره چې اوس دي بوجۍ راته راوړه بوتلونه کې وو وړه وړه خلي ورته وایي خلطې ټولوي، دې خلکو سره به زه خلطې ټولوي، ضرور خلطې کومک ټولوي که کوم نه؟ بیا خو برکت دي که نه برکتونه ها خوږو قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو دا وه زموږ خبري مرکه چې د خوست په ښار کې د لرګیو ټول ټیکدار سره مو ترسره کړه انشاءالله چې بیا تر بلې خبري مرکې پورې فساد رسوا ستاسو په چوپړ کې حاضرېږي تاسو ټول په لوی رب سپارو ښې چارې ولرئ اجازه ده او دا سړی درنه نظیر کې نه کړه چای ناس څنګه دلته چې اخته بس شګوله ما وایي چې د کور مخه ده که نه ما وایي چې دا صفا کړم د خاورې خزلې خاورې ما وایي چې صفا یې کړم یو تړی ته یې کړمه ډېر ښه کوې ډېر ښه کوې صفایي خو د ایمان یوه برخه ده خو بس شګوله دا دې راته ونه وایي چې ته کوم ځای نه راغلې پنډه دې ماشاءالله غاړې ته چوله خیرت خو به وي کلیواله بازار ته تللی وم ګورئ څه حال و بازار کې غلی شه څه حال غلی شه ما که ګورئ چې لال خو نه شي لال خو نه شي دونه رش ده د کوم انسان چې په بازار کې کار نه وي بازار ته راځي د کوم ډرایور چې په بازار کې کار نه وي وجه زموږ مسلمانانو ته بس مزاحمت ده نو مزاحمت ده والله چې مزاحمت ده ګورئ لاړ نه شي یاره بس شګوله په خدای راسي یو خو موټر ډېر شوي دي یو خو مخلوق ډېر شوی دی چې کوم چوک ته لاړ شي چوک بند وي کوم چوک ته لاړ شي چوک بند وي موټرو نه مخلوقو نه رڼو نه ګاډیو نه رشقو نه دا به خیر کېږي څه بس الله د هدایت وکړي زموږ خلکو ته الله د هدایت وکړي ها خبره دا ده که نه څنګه سات ګورې بس شګوله خیرت خو به وي د خپرونې پای شیدې دي که نه ګورئ څه وایې او که نه نو ته خو بس خپرونه پای شیبې دي پای شیدې دي که نه او نو څنګه اورېدونکو او لیدونکو سره اجازه مو واخلو وابخلو که نه وابخلو که او زما خو خوښه ده ښه خوږو اورېدونکو او لیدونکو دا و زموږ د دې اونۍ ولې نه پوهېږي خپرونه څنګه انشاءالله چې بیا تر بلې اونۍ ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږو سره د نوو خبرونو نوې خبري مرکې نوې سندرې نوې تمثیل تاسو تر هغه ټول په لوی بخون کې خدای سپارو ښې چارې ولرئ